بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو ورونو او خویندو د هیواد دننه او بهر میشتو افغانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو سره موږ څو میاشتې وړاندې چې کله په برمل او په ګیان کې زلزله وشوه، یوه وعده دا وه چې موږ به د برمل خلکو ته، د ګیان خلکو ته، زلزله پرو خلکو ته به کومکونه رسوو، چې الحمدلله عاجل کومکونه موږ ښه پرېمانه هغوی ته ورسول. دویمه وعده دا وه چې موږ به هغوی ته کورونه جوړوو، او الحمدلله اوس موږ کار ښه په سرعت کې روان ده. په چټکتیا سره موږ هغوی ته کورونه جوړولو باندې بالفعل لګیا یو. د اوبو سیستم وعده م کړې وه چې هغې دپاره م الحمدلله یو سیستم چې د غرونو نه مو راکښته کړي چینونه او کلي ته مو راورسول. انشاءالله عن قریب نږدې به دا پروژه افتتاح کړو. څلورمه وعده دا وه چې موږ د برمل زلزله ځپلو یتیمانو ته، هغه دوستان چې یتیمان شوي دي او پلرونه یې په همدې زلزله کې د لاسه ورکړي، موږ به هغوی ته یتیمخانه جوړوو. اوس موږ په شرنه کې یو، دا اوس بالفعل شرنه کې ولاړ یو. دغه تعمیر چې له کار لاندې ده، که انشاءالله دا به په یوه میاشت کې تکمیلېږي د دې جوړېدل او تعمیراتي چارې، او دلته به انشاءالله موږ همغه یتیمان راوړو او دلته به میشت دي، دا بې لیلیه یي. دلته به د دوی لپاره د طعام، د دوی لپاره د قیام، د دوی لپاره د پاتې کېدو، د جامو، د لباس، د دوی د روغتیا، د هر څه بندوبست کېږي. او دوی به د شرنه کې موږ په یو مکتب کې، په ښوونځي کې داخلوو. د دوی د تعلیم هم به انشاءالله چې موږ کوو. نو تاسو دوستانو نه هیله کوو چې په دې ټولو کارونو کې د احساس تاسو په وړاندې باندې ایښي دي او ویې کړه، احساس سره مزید همکاري وکړئ. نو انشاءالله چې موږ به ستاسې او د دې وطن په خدمت کې یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.